أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. هفته تېره سوه، صحیح نتیجه نسته. 10 ورځې تېرې سوې، بیا هم بې نتیجې دي، ځکه قلا ډېره محکمه ده، خو د مسلمانانو د طرفه محاصره دوام لري. یوه ورځ هغه د یهودو لوی پهلوان مرحب راووتی او د مسلمانانو د طرفه پهلوان غواړي چې جنگ او مبارزه ورسره وکړي. مرحب د مسلمانانو د لشکرو و مخته د غرور او تکبر حرکتونه کوي، ځکه مرحب د یهودو داسې پهلوان و چې په ټولو یهودو کې مثل او جوړنه وه، او په عربي سره یې د غرور او د ځان د تعریف بیتونه ویل چې هغه داسې وه: قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب. د ده د مقابلې دپاره عامر ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه ورووتی او هغه بیا دا بیت وایه: قد علمت خیبر انی عامر شاکی السلاح بطل مغامر. نو د دوی دوه په مابین کې د تورو وارونه سره شروع سوه. د مرحب واری د عامر رضی الله تعالی عنه پر سپر وموښتی، څرنګه چې د عامر رضی الله تعالی عنه توره لنډه او کوچنۍ وه، غواړي چې مرحب پر پښو په ووهي. کم وخت چې واری پر وکړي، توره د مرحب څخه خطا سوه او راغله په خپله د عامر پر خپل زنګانه وموښته، او د هغه زخمه څخه عامر رضی الله تعالی عنه وفات سو. صحابه کرامو په خپل مابین کې سره وویل چې د عامر ټول عملونه عبث او بیهوده سوه، ځکه په خپله یې ځان ووژي. نو سلمه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه وایي: زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په داسې حال کې ورغلم چې ژړل مې، او ما ویل: یا رسول الله، آیا رښتیا د عامر ټول عمل عبث او برباد سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل: چا ویل؟ ما ویل: ستا ځینې اصحاب وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې وایي هغه غلط وایي، او عامر لره 2 اجره دي. خیر، مرحب پهلوان دوهم وار بیا په میدان کې ودرېدی. هغه بیتونه وایي او بیا یې د مبارزې دپاره نفر وغوښتی. دلته نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورووتی او دغه بیت یې وایه: انا الذي سمتني امي حیدره کلیس الغابات کریه المنظره او فیهم بالساعی کیل السندره. مگر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورته ویل: یا علی، پر ده زما بدله پاته ده، ځکه زما ورور محمود ابن مسلمه یې وژلی دی. که ستاسې په یاد وي، دغه مرحب پهلوان و چې پر محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه یې د قلا د بامه څخه لو ډبره راوغورځول او په شهادت یې ورساوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و علی رضی الله تعالی عنه ته ویل: دی ما ته راپرېږده، ځکه پر ده زما بدله پاته ده. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورووتی او د دوی دوه په مابین کې هغه لوی جنگ او مبارزه شروع سوه، کم چې تاریخ یې نه هېروي، او مسلمانانو په ټول عمر داسې جنگ او مبارزه نه وه لیدلې لکه د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او مرحب په مابین کې چې وسوه. پوره 1 ساعت دغه جنگ دوام وکړي او د دواړو طرفو خلق ورته ګوري. جنگ روان دی او پهلوانان د جنگ په حرکتو کې مخته سي شاته سي، تر څو چې یوې منطقې ته ورسېده چې هلته درختې وې، او د دغه درختو په مابین کې یې جنگ سره کاوه. څو د دوی په مابین کې یوه درخته راغله، د دغه درختې دې طرف او هغه طرف ته وهل سره کوي.
د ډیرو وارو او وهلو په سبب د درختې شاخونه پرې کېده او رالوېده، تر داسې اندازې چې د درختې ټول شاخونه پرې سوه، فقط د درختې یوه تنه پاته سوه. داسې معلومېده لکه د دوی په مابین کې چې یو سړی ولاړ او دوی د دغه درختې پر تنه سره راګرځي او جنګ کوي. خلق هم ورته ګوري چې دا څنګه جنګ او وهل دي، خو یو هم هغه بل نسی وهلی. دغه جنګ ډېر وخت دوام درلودی، څو په آخر کې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وکولی سوای چې مرحب پر پښه ووهي. مرحب غزار سو او ولوېدی. نو یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته ویل مړ مې که، ځکه تر پښه یې وینې په وارې وهي او د حرکت نه و. نو ویل مړ مې که. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه یې دا بله پښه هم ور پرې کړه. مرحب نارې وهي مړ مې که. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل یا ښه دی چې تر مرګ د مخه د دردو او عذابو خوند وګورې، ته وې چې زما ورور دې وواژه. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه مرحب پر دغه حال پرېښاوه او دی ځینې رهي سو. هغه نارې وهي چې مړ مې که، عذاب مه راکوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل د مرګ د سختیو مزه واخله او ځینې رهي سو. سړی پروت دی او وینې ځینې بهیږي، خو بیا علي رضی الله تعالی عنه ورغلی او د مرحب سر یې ور پرې کړي، د هغه سامان او د هغه اسلحه یې واخیسته او بیرته ولاړ. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله مرحب ما ووژي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه هغه چې تر یو ساعت یې لا زیات جنګ وکړي او اصلا مرحب هغه وژلی و، اوس څنګه علي رضی الله تعالی عنه وایي چې مرحب ما ووژي؟ نو ویل یا رسول الله والله ما مرحب نه پرېښاوه مګر د دې دپاره چې د مرګ عذاب وویني، اصلا مرحب ما وژلی دی. ورونو څرنګه چې مرحب د یهودو د پهلوانانو پهلوان و او د هغه وژل د هغه د قاتل دپاره ابدي او تاریخي شرف و، نو خود هر یوه یې نسبت وځان ته کاوه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل هو ته هغه څوک یې چې مرحب دې ووژي یا محمد ابن مسلمه. او علي رضی الله تعالی عنه ته یې وفرمایل یا علي د هغه وژل سوي سړي سامان و محمد ته ورکه چې و دغه سامان ته سلبه ویل کیږي او هغه چاته ورکول کیږي چې د وژل سوي سړي قاتل او وژونکی وي. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د مرحب اسلحه او سامان واخیسته. نو د یهودو د لوی پهلوان مرحب وژل د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر لاس وه. د مرحب تر وژل کېدو وروسته د مرحب ورور حارث میدان ته راووتی چې دا هم لوی پهلوان و. یوازې دی نه بلکې د مرحب ټوله کورنۍ جنګي پهلوانان وه. نو حارث راووتی او د مسلمانانو څخه پهلوان غواړي چې مبارزه ورسره وکړي. وده ته ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د سره دسمال خاوند او مشهوره جنګي قهرمان ورووتی. په لږ وخت کې یې حارث ووژي. بیا د مرحب بل ورور چې یاسر نومېدی هغه راووتی او د مسلمانانو څخه مبارز غواړي. وده ته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې د معرفي کولو ضرورت یې نسته ورووتی. دغه یاسر تر اندازې زیات جګ او غټ سړی و. کم وخت چې دغه یاسر راووتی او په اسلحه هم پټ و، د ځان د تعریف شعرونه او بیتونه یې ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدی په ډېر تعجب سره یې وویل ما اطوله، دا څونه جګ دی، دا څه بلا ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه جګ سړی نه و لیدلی. نو یې پوښتنه وکړه ویل دا به 5 ذراعې وي؟ صحابه کرام وویل بلکې تر دغه هم جګ دی یا رسول الله. ذراع خو پیژنئ چې د هغه وخت د اندازه کولو آله وه لکه د نن ورځې متر، مګر د ذراع په اوږدوالي کې خلک اختلاف لري. څوک وایي 80 سانتي کیږي، څوک وایي 50 سانتي ده. په هر صورت دغه یاسر چې 5 ذراعه سي لږ تر لږه 2.5 متره سو. کم وخت چې دغه جګ او غټ 2.5 متره یاسر میدان ته راووتی او د مسلمانانو د طرفه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وروزي، صفیه بنت عبدالمطلب
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه او د زبیر رضی الله تعالی عنه مور پر خپل زوی وبېرېده او دا هغه ښځه وه چې هیڅ بیره یې نه درلوده دا وبېرېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله دا څه بلا ده بیریږم چې زوی به مې رامړ کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا ستا زوی یې وژني انشاء الله تعالی نو زبیر رضی الله تعالی عنه ورووتی او دا شعر وایي قد علمت خیبر انی زبار قلم القرم غیر نقص فرار نور بیتونه هم ویل او په جنگ شروع وسو دې جنگ هم 1 ساعت دوام وکړي خو په آخر کې زبیر رضی الله تعالی عنه پر غټ یاسر قاتلانه حمله او واري وکړي او یاسر یې ووژي دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لوړ آواز تکبیر ووایه الله اکبر ځکه څوک دغه بلا وژلی سي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لكل نبی حواری و حواری الزبیر یعنی هر نبی لره ناصر کومک کوونکی مخلص او صداقتمند سته خو زما ناصر او مخلص زبیر دی رضی الله تعالی عنه او بیا د یهودو څخه عامر راووتی و دته حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورووتی او عامر یې ووژي بیا د یهودو څخه د اسید په نامه یو لوی او مشهوره پهلوان راووتی دته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورووتی او اسید یې ووژي یهود ولیده چې هر پهلوان یې مبارزې ته وروځي هغه وژل کیږي نو یې مبارزه پرېښول ویل په دې کار کې فایده نسته زموږ پهلوانان که هر څونه قوي هم وي خو د مسلمانانو پر پهلوانانو نسي غالبه کېدلی نو یې دغه یو په یو جنگ او مبارزه پرېښول او هغه ډله ییز جنګونه کیږي خو په دې مابین کې 2 هفتې تېرې سوې 14 ورځې مګر مسلمانانو کم خاص بری لاسته نه راوړي ځکه یهود ټول په قلاو کې دي 15مه ورځ چې قلا خلاصه سوه د یهودو د جملې څخه یو نفر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې څه خبر دې راوړی دی سړي ویل خبره دا ده چې موږ پهلوانان لرو نفر او اسلحه لرو اوبه او خوراکه په دونه اندازه را سره سته چې په کلو یې نسو خلاصولی قسم په الله خیبر نه فتحه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل راغلی یې چې ما وبېروې یهودي ویل یا ویل نو د چیش دپاره راغلی سړي ویل راغلی یم امان در څخه غواړم ځکه زه پوهېږم چې ته خیبر فتحه کوې او ټول یهود پوهېږي چې خیبر فتحه کیږي ځکه دا زموږ په تورات کې لیکلي دي چې ته به خیبر فتحه کوې نو زه راغلی یم د ځان او د خپلې کورنۍ او مالو دپاره امان غواړم زه نه غواړم چې ستا سره جنګ وکړم سړي ویل دا چې ته قلا فتحه کې او بیا مې بندي ونیسې تر هغه د مخه امان غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم هم امان ورکړي او ویې فرمایل هغه څوک چې جنګ نه کوي و هغه لره امان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دغه نفر د خبرو څخه دا ور معلومه سوه چې د یهودو په زړو بیره ننوتلې ده او د نصرت وخت رانږدې سوی دی په تیرو 14 ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و مختلفو نفرو ته ورکاوه نن دې ته سبا هغه بل ته خو یو هم نسو کامیابه نو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سبا بیرغ و داسې چاته ورکوم چې الله او رسول الله یې خوښ لري او د ده هم الله او رسول الله خوښ دي تاسې پوهېږئ چې هغه څوک چې بیرغ ورسره وي هغه د دغه لشکر امیر او قومندان هم وي اوس نو صحابه کرام په خپل مابین کې پوښتنې سره کوي چې دا نفر به څوک وي او د خیبر فتحه به د چا پر لاس وي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي په والله هیڅ وخت مې د امیریت خواهش او غوښتنه په زړه کې نه ده راګرځېدلې مګر په دغه ورځ هغه هم په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله او رسول الله دغه نفر خوښ لري نو هر نفر چې سبا بیرغ واخلي هغه څوک دی چې الله او رسول الله یې خوښ لري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې زما د زړه غوښتنه دا وه چې دغه نفر زه وایي نو ټول اصحاب کرام په انتظار دي چې سبا به بیرغ څوک واخلي
حتی چې سبا سهار تر هغه خپل وخت د مخه راویښ سوه او په دې انتظار وه چې بیرغ به څوک واخلي. کم وخت چې سهار سو د سهار تر مانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل علي چیرې دی؟ یوه د اصحاب کرامو وویل یا رسول الله د هغه سترګې خوږېږي. ویل ورسره رایوله. صحابي پسې ولاړی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه یې راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا علي څه درته پیښه ده؟ هغه ویل یا رسول الله سترګې مې خوږېږي تر داسې اندازې چې والله نه دشت وینم نه شیله، نه غر وینم نه درخت، هیڅ شی نه وینم، سترګې مې پټې او بندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس د علي رضی الله تعالی عنه پر سترګو ورتېر کړ او پر سترګو یې ورتو کړه. د علي رضی الله تعالی عنه سترګې داسې جوړې سوې لکه هیڅ تکلیف او خوښ چې نه وي ورته پېښ سوی. حتی بیا د مرګ تر وخته و علي رضی الله تعالی عنه ته د سترګو خوږ او مریضي نه سوه پېښ. کم وخت چې د علي رضی الله تعالی عنه سترګې ښې او جوړې سوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو بیرغ ورکړ. علي کرم الله وجهه هم ډېر ژر لښکر جوړ او جنګ ته آماده کړي. د یهودو بیا هره ورځ دا عادت و چې په سهار کې به د سپرو یوه ډله د قلا څخه راوتل او پر مسلمانانو بیا حملې کولې او بیا چې بیا ولیده چې نور څه نسي کولی بېرته به ولاړه په قلاو به ننوته او د قلا دروازې به بندې کړې. دا یې د هرې ورځې کار و. نو په دغه ورځ چې علي رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی بیا هم یهود راووتل، خو علي رضی الله تعالی عنه د خپل لښکره سره پر شا تلی. د یهودو په مقابل کې یې عقب نشیني کول. یهودو فکر وکړي چې مسلمانان ماتیږي او شکست خوري. نور هم پسې ور دمخه سوه. علي رضی الله تعالی عنه پر شا ځي او یهود پسې ور دمخه کېږي. اصحاب کرام په تعجب کې دي چې دا څه پېښه ده؟ زموږ لښکر ولې د ماتې په حالت کې دی؟ نورو مسلمانانو کولی سوای چې پر یهودو حمله وکړي، مګر دا اجازه نسته چې څوک تر بیرغ ور دمخه سي. علي رضی الله تعالی عنه نور هم پر شا رهي دی. یهود بیرته ځینې راوګرځېده. د هغو په زړه کې هم یو څه شک پیدا سو. کم وخت چې یهودو په بیرته راګرځېدو شروع وکړه غواړي چې قلا ته ننوځي، هلته د دوو طرفو د کمینه څخه مسلمانان راوغورځېده. علي رضی الله تعالی عنه د مخله د قلا د دروازې په چپه او راسته طرف کې دوه کمینه ورته نیولې وه. کم وخت چې یهودو په بیرته راګرځېدو شروع وکړه هغه دوې ډلې چې په کمین کې ناستې وې هغو د قلا د دروازې پر طرف وروځغستل، غواړي چې دروازه خلاصه پاته سي. یهود پوه سوه چې مسلمانان دروازه راته نیسي، نو دوی هم مخ پر دروازه په ځغستا سوه. یهود او مسلمانان دواړه یو ځای د قلا دروازې ته ورسېده او د قلا د دروازې سره جنگ شروع سو. یهود غواړي چې ننوځي او د قلا دروازه بنده کړي، مسلمانان بیا غواړي چې دروازه خلاصه پاته سي. خو د دغه صحیح نقشې په سبب د یهودو په وسه نسوه پوره چې دروازه بنده کړي او مسلمانان هم د دغه دروازې څخه و قلا ته ورننوته. یهودو په تېښته شروع وکړه و هغه نورو قلاو ته تښتي او دغه قلا چې د نعیم قلا وه د هغه شیانو سره چې په دغه قلا کې موجود وه و مسلمانانو ته یې پرېښول. د نعیم قلا فتحه سوه او د یهودو وروستنۍ قلا ته چې د صعب ابن معاذ قلا ولاړه. د خیبر اوله قلا چې د ناعم قلا وه د الله جل جلاله په اراده د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح سوه چې دا نو د خیبر د فتح شروع وه. د دغه قلا په نیولو کې مسلمانانو د یهودو څخه هیڅوک بندي ونه نیوی. ټولو یهودو وکولی سوای چې وتښتي او ځانونه خلاص کړي. د صعب ابن معاذ د قلا محاصره او فتحه کېده. اوس نو بیا د خیبر دوهمه قلا د صعب ابن معاذ قلا د مسلمانانو د طرفه محاصره سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و حباب ابن المنذر الانصاري رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه بیرغ د یوه شخص څخه و بل شخص ته نقلاوه او په دې کار کې دوې فایدې وې. یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو شرف پکښې ښکاره کېدی او بل په دې کار ټوله قبیلې خوشحاله کېدې، لکه اوس، خزرج
او نورې قبیلې، نو ځکه بیرغ به همیشه د یوه نفره څخه و بل نفر ته نقلېدی. اوس نو هغه قلعه چې مسلمانانو فتحه کړه چې د ناعم قلعه وه، هلته خوراکي مواد ډېر نه و پراته، ځکه اصلا و دغه قلعه ته خوراکي مواد د دغه بلې قلعه څخه چې د صعب ابن معاذ قلعه وه راتله، او فقط دونه خواړه ورته راوړه کېده چې د دوی بسېده یا ګزاره یې پکېده. څرنګه چې د مسلمانانو خپل خوراکي مواد خلاص سوي وه او په دغه قلعه کې هم مسلمانانو ته دونه خوراکي مواد په لاس نه ورغله چې د دوی ګزاره په وسي، نو په مسلمانانو کې لوږه شروع سوه، تر داسې اندازې چې د بني اسلم قبیله دا هغه څوک دي چې په حدیبیه کې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري وه او اوس په خیبر کې هم ورسره دي. دغه د بني اسلم قبیلې په مدینه منوره کې د انصارو سره ژوند کاوه، نو دغه بني اسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شکایت ورغله، ویل یا رسول الله لوږې په عذاب کړو، د لوږې څخه یې شکایت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم د خوړلو دپاره شی نو موجود، پوره لښکر دی او خواړه نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او ویل الهي ته د دوی په حال خبر یې، دا درته معلومه ده چې د دوی سره قوت او طاقت نسته او زما په لاس کې هم شی نسته چې و دوی ته یې ورکم. نو الهي و دوی ته هغه قلعه ور فتحه کې چې په هغه کې خوراکي مواد ډیر وي، خیر او برکت پکښې وي، او د یهودو بیا هغه لو قلعه او هغه چې خوراکي مواد ډیر پکښې وه هغه دغه د صعب ابن معاذ قلعه وه چې دغه اوس محاصره ده. په دغه بله ورځ په سهار کې د یهودو د قلعه څخه یو پهلوان راووتی چې نوم یې یوشع و او د مسلمانانو څخه د جنگ او مبارزې دپاره نفر وغوښتی. حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ورووتی او یهودي یې ډېر ژر ووژي. بیا د یهودو څخه بل نفر راووتی، دا هم غواړي چې جنگ او مبارزه وکړي، و ده ته د انصارو څخه یو نفر ورووتی، بیا هم یهودي ووژل سو. په دغه ورځ دغه یو په یو جنگ او مبارزه کېده. یهود د جنگ دپاره په ډله ییز ډول سره نه راووته او د قلعه دروازه نه سوه خلاص. څرنګه چې مسلمانان ډېر وږي وه، هلته د خیبر په شاوخوا کې د خرو یوه ګله ګرځېده. مسلمانانو دغه خره ونیول او حلال یې کړه، د خرو په پخولو یې شروع وکړه. مسلمانان وږي دي، د خوړلو دپاره شی نه لري، اوس غواړي چې خره پاخه کړي او ویې خوري. که څه هم په پخوا کې دوی د خرو غوښې نه خوړلې او دا یې عادت هم نه و، مګر اوس د ډېرې لوږې څخه مجبوره وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم نه دی په خبر. خو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر د خبر او حال نیولو دپاره پر لښکر ګرځېدی، ویې لیده چې دیګونه باندې دي او په غوښو ډک دي. ویل دا څه شي دي؟ صحابه کرام ویل یا رسول الله خره مو پیدا کړه او حلال مو کړه، غواړو چې غوښې یې وخورو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خره د غوښو د خوړلو څخه منع کړه او د خره غوښې یې حرامې کړې. د خره غوښې په دغه وخت او دغه ځای کې حرامې سوې، یعنی د مخه یې په اسلام کې د حلال او حرام حکم نو موجود، مګر دلته یې د حراموالي حکم وسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.